فکر دا وطن په باب ذهننا دا وطن په باب لڅې موران غښتې کړو کارونه دا وطن په باب لڅې موران غښتې کړو کارونه دا وطن په باب کندهار ښاروالۍ څه موده مخکې د ښار په 15مه ناحیه د میانجي په سیمه کې د زابر غاړې سړک په اساسي ډول ورغوي. کارونه دا وطن په باب لڅې موران غښتې کړو کارونه دا وطن په باب فکر دا وطن. اوس پیلن یې د یاد سړک او زابر ترمنځ د محافظتي دیوال د اساسي رغولو چارې پیل کړي دي. دغه دیوال تقریبا د 2.5 کیلومتره په اوږدوالي او 1.5 متر په جګوالي سره په اساسي ډول رغول کیږي. د دې محافظتي دیوال رغنیزې چارې تقریبا 3 هفتې مخکې پیل شوي دي. تر دې مهاله 50% کارونه مخته تللي دي او پاته کارونه به یې د 1 میاشتې څخه په کمه موده کې بشپړ شي. د یادونې وړ ده چې په دې پروژه کې هره ورځ 500 کسانو ته په فني او غیر فني ډول د کار کولو زمینه برابره شوې ده. ډېر زیات خوشحاله یو. الله پاک دې ژوندي لري. موږ حکومت د خدای پاک دوام ورکړي د حکومت ته او ډېر زیات خوشحاله یو چې موږ ته کار زمینه برابره کړې ده. ښاروالۍ نه دی ډېره مننه کوم. حکومت نه ډېر خوشحاله یو. ښاروالۍ نه موږ ته د کار زمینه برابره کړې ده او د 1.5 میاشت کېږي هلته راغلي خپل کار کوو. د دې مهم سړک او مهم محافظتي دیوال په اساسي رغولو سره د دې سیمې اوسیدونکو زیاته خوښي وښودله او د کندهار ښاروالۍ د دې مهم ګام څخه یې ځانګړې مننه وکړل. دغه وروره دغه سړک یې موږ ته راجوړ کړي. دا خو ډېر ښه کار یې وکړي. دا خلک ډېر ورسره په تکلیف وو. په ژمي کې په دوبي کې هم ورسره په تکلیف وو. په ژمي کې هم ورسره په تکلیف وو. نو دا هلته زرنجان هم چپه کېدل ټکرونه هم پر کېدل. دغه ډېر خوشحاله شو چې دغه سړک یې راته ډامبر کړي. د مسلمانان ګرده پر خوشحاله شو. بالا خو نو د هغه دی چې دوی کور یې ودان چې دا ځای جوړ کړي او سنګکاري یې وکړه. کارونه دا وطن په باب فکر دا وطن په باب ذهننا دا وطن په باب لڅې موران غښتې کړو کارونه دا وطن